سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ ملګرو. نظار ملنګ یم. دغه یو غزل مې د ایوب خان کاکا په یاد کې لیکلی دی. امید لرم چې خوښ به مو شي. د دغې غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې دلته کې څوک هم د رشتو په قدر نه پوهېږي، دلته کې څوک هم د رشتو په قدر نه پوهېږي، خپل چې پردي شي د پردو په قدر نه پوهېږي. هغوی زمونږ دپاره ځان د خاورو لاندې کړلو، هغوی زمونږ دپاره ځان د خاورو لاندې کړلو او زمونږ ژوندي خلک د مړو په قدر نه پوهېږي. غزل د ملګرو وویلی را سره. امید لرم چې خوښ به مو شي. د ایوب خان کاکا په یاد کې مې لیکلی دی. غزل دی چې زما زړګی زما جانان وفات شو، زما زړګی زما جانان وفات شو، هغه په هر چا مهربان وفات شو. زه یې په ژوند باندې ژوندی ګرځېدم، زه یې په ژوند باندې ژوندی ګرځېدم، په ما د خپله ځانه ګران وفات شو او د ټول سودم خاوره پرې کونډه شوله، د ټول سودم خاوره پرې کونډه شوله. نن پکې داسې یو انسان وفات شو چې د مرګ په آوازه خبر شوم، چې یې د مرګ په آوازه خبر شوم، چې هغه دروند د غر په شان وفات شو او زه یې په مرګ باندې یتیم پاتې شوم، زه یې په مرګ باندې یتیم پاتې شوم. چې ملنډۍ کې ایوب خان وفات شو، لکه چې لاس او خپې شوې کټ زمانه، لکه چې لاس او خپې شوې کټ زمانه، هغه د خوږ زړونو درمان وفات شو. او نظار ملنګه زړګی څنګه ډاډ کړم، نظار ملنګه زړګی څنګه ډاډ کړم، د ډاډګیرنې هغه ځوان وفات شو، زه یې په مرګ باندې یتیم پاتې شوم، په ملنډۍ کې ایوب خان وفات شو. نظار ملنګه زړګی